د انسان له بیولوژیک او انسان پوهنې له تعریفونو چې راتیر شو نو څه مې چې د ژوند له معلمه زده کړي دي انسانان دوه ډوله دي. یو هغه انسانان دي چې فکر یې وینا یې او چلند یې یو مخ د شهرت او د قدرت ترلاسه کولو او زیاتولو لپاره لګیا دي، او بل هغه انسانان دي چې ژوند دی او هر څه یې له مینې اوبه څښي. له هغې شېبې چې انسان د ونو له شاخونو راکوز شوی او د ځمکې پر مخ یې ځان ته کوډلې او نن ورځ لوی لوی بنګلې جوړې کړي دي، انسان په یوه ورځ پوره زیاتېدونکي غم اخته دی. ناامني، خطر او د ده خطر سرچینه هم بل انسان ده. دا ولې دغه اشرف المخلوقات ولې په دا ډول خطر اوښتی ده؟ او اصلا پوښتنه دا ده چې ولې بل ماته په دا ډول خطر اوښتی ده؟ د انساني ټولنې ټول درد و غم و رنځ له همدې راټوکېدلی ده چې انسان د شهرت او د قدرت د لوبې عسکر ګرځېدلی او په دې لوبه کې بیا رتبې اخلي، افسر شي، جنرال سي، مارشال سي، پسې عالم سي او بالاخره ارباب شي او مختلف القاب ځان ته ګټي. خو د ده ټول غصب کړی قدرت او شهرت به د بل د سر په بیه، د بل د ازادۍ په بیه او د بل د مال او دارایۍ په بیه جوړ شوی وي. نو ساده یې دغه ده، اسانه یې دغه ده چې موږ غواړو په کومه ډله کې واوسو. د مینهګرو په منځ کې او که د شهرت او د قدرت د وږیو، د شهرت او د قدرت د پاسوالو په ډله کې. دغسې مو چې ځان ته ژوند خوښ ده، ځان ته مو ازادي خوښه ده او ځان ته مو د مال او شتو خوندیتوب خوښ دي، دغسې باید بل ته هم خوښ کړو. او دا هغه شیبه پیلېږي چې خپل ذهن، وینا او عمل فقط او فقط د مینې له مخې ولرو، یعنی هر څه مو له مینې اوبه وڅښي. زموږ فکر، زموږ وینا، زموږ کړنې یو مخ د مینې کښت و کار شي. دغه د بخت، هیر بخت، هغه بخت چې څومره ورباندې فکر کوې درنه لرې تښتي، هغه بخت چې څومره خپل زړه ته غوږ دی در نږدې کېږي، ځکه چې زړه مینه غږوي او ذهن د شهرت او د قدرت نغارې کړنګوي. راځئ تجربه وکړو، لویه ورځ مو په مخ کې ده. شیبه شیبه به ځان ته څار وسو چې فکر مو، وینا مو او کړنې مو د مینې له مخې، لورینې له مخې دي او که د شهرت او قدرت له مخې. د دې اصل د پېژندلو لپاره بنیادي ټکی دغه ده، څه مو چې ځان ته نه خوښېږي بل ته هم باید نه خوښ نه کړو. تاسو د یو مخ سراسر مینه او د مینې باغستانونه شئ.